د قطر هیواد 200 ویزې افغانانو ته اعلان کړي دي. دا د خوشبختۍ خبره ده او دا ښه اعلان ده. یو څو مهمې خبرې زه تاسو ته وضاحت کول غواړم چې لاړ شو او که لاړ نه شو، هلته به مالداره شو، ژوند به مو بدل شي او که به نه شي. هلته چې لاړ شو نو څه باید وکړو، اوږدمهاله پلان باید زموږ ستاسو څه شی وي. په دغه مهمو خبرو باندې زه تاسو ته وضاحت کول غواړم. له هر څه نه مخکې خو باید شکر وباسو او الحمدلله وایو چې الله جل جلاله هغه وخت راوستلی چې الحمدلله په قانوني ډول باندې به زموږ ستاسو ډیر ګران هیوادوال دا خارج ته لاړ شي او هلته به انشاءالله کار وکړي. دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. نو دا به انشاءالله یو نیک قدم وي او زه یقین لرم چې انشاءالله دا به په آینده کې نور هم دغه رقم زمونږ او د نورو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کیږي، پیاوړې کیږي به او ډیر افغانان به انشاءالله په کار باندې کیږي. نو اولنی سوال دا چې لاړ شو او که لاړ نه شو، نو جواب دا چې هو، بهتره دا ده چې لاړ شئ. ځکه خارج ته تګ دا خصوصا بیا داسې اسلامي هیواد، پرمختللی هیواد، دلته تګ له خیر نه خالی نه ده. انشاءالله په دې کې به خیر وي. که تاسو هلته لاړ شئ، د نورې دنیا خلک به ووینئ، ښه عادتونه به ووینئ او تاسو به ډیر څه انشاءالله زده کړئ. داسې چې انسان په یو ځای باندې قید ناست وي که نه، نو کله ناکله انسان ضایع شي او یا خفه شي یا مایوسه شي یا په تنګ شي. نو هلته تګ باندې به انشاءالله تاسو ډیر څه زده کړئ او ژوند به مو انشاءالله ښه شي، نوي څه به ووینئ، ژبه به زده کړئ، هلته خارجیان به ووینئ، انشاءالله نور مسلمانان به ووینئ چې هغوی سره قم د الله عبادت کوي، سره قم خپل وطن ته کار کوي. نو تاسو به ډیر څه ترې نه انشاءالله زده کړئ. دویم دا چې مالداره به شو او که نه، دا تاسې پورې اړه لري. صحیح ده، دا ستاسې پورې اړه لري. که چېرته تاسو چالاکه واوسیږئ، تکړه واوسیږئ، اخلاصمن واوسیږئ او خپل کار ته صحیح توجه وکړئ، نو زه یقین لرم چې انشاءالله هلته به ستاسو ژوند ښه شي، پیسې به هم پیدا کړئ. مهمه دا ده چې تاسو هلته لډو کوئ، تاسو هلته قطعې کوئ، تاسو هلته ټوله شپه کښېنئ، هر ورځ خبرې کوئ، ساتیریانې کوئ، چکرې وهئ او که نه کار ته کار وایئ. تاسو ګورئ خپل کور پرېښود، خپل اولاد مو پرېښود، لاړئ مسافر شوئ. مسافري سخته ده او زمونږ په اسلام کې خبره دا ده چې باید انسان ډیر زیات وخت مسافري ونه کړي. صحیح شوه. نو که چېرته ستاسو حالت دلته په کور کې برابر وي، تاسو کوم مشکل نه لرئ، نو بیا لاړ شئ، یو څه وخت لپاره هېڅ خبره نه ده، مسافري وکړئ، د دې لپاره چې انشاءالله ژوند مو ښه شي. مهمه دا ده چې تاسو باید هلته صادقه واوسیږئ او کار ته کار ووایئ. ځکه تاسو ته هلته ماشومان نشته دي، منډې نه وهي مریضان، هلته د کور سودا نشته ده، کور کې کوم ستونزې دي هغه نشته دي، خپلوان نشته. تاسو باید هلته کار ته کار ووایئ. نو په هغه وخت کې تاسو بیا ښه کېدلی شئ او حالت مو بدلېدلی شي. هلته باید څه وکړو؟ هلته تاسو داسې وکړئ چې 1 کال 2 کاله ژبه زده کړئ. ژبه ډېره مهمه ده. 1 کال 2 کاله خیر د خشره کارونه هم وکړئ، وړکي کارونه، هېڅ خبره نه ده، خو مهمه دا ده چې تاسو باید کمال زده کړئ. کمال باید زده کړئ، خلکو سره باید اړیکې ستاسې جوړې شي، هلته باید سترګې ستاسو خلاصې شي چې زموږ په څېر باندې نور څومره خلک دلته راغلي دي. افغانان باید پیدا کړئ، هغه افغانان چې هلته ډېر وخت تېر کړی دی، له هغوی سره باید تاسو اړیکه پیدا کړئ، د هغوی ژوند وګورئ، خصوصا هغه څوک چې مالداره دي. نو انشاءالله هغوی سره راشه درشه او ناسته پاسته حتما جوړه کړئ او اړیکې ورسره پیدا کړئ. په دې سره انشاءالله ستاسو آینده کې ژوند ښه کېدلی شي. تنها مه کښېنئ، تنها ژوند مه کوئ او کوشش وکړئ چې له ګناهونو څخه لرې واوسیږئ. هغه څوک چې تاسې نه ډېر پورته دي، مالداران دي، کش و پش کې دي، هغوی ته ډېر مه ګورئ او مه هم زړه ورته خورئ، ډېر تشویش نه ورته کوئ، بلکې خپل کار سره کار ساتئ. هېڅ خبره نه ده، ستاسو په 1 کال کې له ستونزو سره لاس و ګرېوان یې، مشکلات به وي، جای به هم برابر نه وي، پیسې به مو کمې وي، خو هېڅ خبره نشته. ګورئ چې زړه تنګ نه کړي، ګورئ چې وارخطا نه شئ، ګورئ چې دا ونه وایئ چې دنیا چېرته راتللې ده او موږ چېرته پاتې. هېڅ خبره نه ده، اوس هم وخت شته ده. خپل کار ته متوجه شئ او په صحیح توګه باندې انشاءالله هغه کارونه چې تاسو ته حواله کېږي په سمه توګه باندې اجرا کړئ. غلطي پکې مه کوئ، ناغېړي پکې مه کوئ، سستي او تنبلي پکې مه کوئ، غفلت پکې مه کوئ، دروغ پکې مه وایئ او چا سره غلطي ونه کوئ کور چې الله دې نه کړي بېرته بېرها واپس کړي یې. بیا آخري مهمه خبره هغه دا ده چې اوږد مهاله پلان باید تاسو ولرئ. فرضاً زه 4 کاله بعد باید چېرته ورسېږم، 4 کاله بعد، 15 کاله بعد باید زما څه کار وي. ته باید داسې ونه وایې چې بس زه عمري لپاره راغلم دلته صفاکار یم او ټول عمر به م دلته صفاکاري کوم، بس خبره دا خو صحیح نه شو. ډېر داسې خلک تاسو ته هم معلومه دي چې تللي دي خارج ته، همدغه سعودي ته، قطر ته، دوبۍ ته وغیره، کلونه یې تېر شو
10 کاله 15 کاله 20 کاله خو د هغوی ژوند کې کوم تغییر رانغی. هغوی بیا هم هملته مسافر، بیا هم په جنجالونو کې، بیا هم واړه خشره کارونه کوي. دا خو صحیح نه شو کنه. تاسو چې هلته لاړئ اوږدمهاله پلان باید 4 کاله، حد اقل 4 کاله یا مثلا 3 کاله بعد یا 15 کاله بعد زه باید یو ځای ته ورسېږم. زه باید له دې وړکیو کارونو څخه خلاص شم. زما باید خپل کار وي. زما باید په خپله باندې دا کوم مهارت چې زه زده کوم د دې نه باید زه خپله باندې کار واخلم او زه باید په خپلو پښو باندې ودرېږم. یا داسې یو ځای ته ورسېږم چې یا فامیل مې هلته راولم او یا له هغه ځای نه بېرته دلته راشم او بالاخره مسافري مې ختمه شي. ځکه ټول عمر خو مسافري نه کېږي کنه. او نه هم دا کېږي چې ټول عمر دې ته له خپل اولاد نه لرې، له خپلې کورنۍ او له خپلو خپلوانو نه څه کوي چې یو څو روپۍ راګټم. دا خو صحیح نه ده. نه، په خیر د 4 کاله 15 کاله د وخت دې ولګېږي هېڅ خبره نشته، خو له هغه نه وروسته باید ته په پښو باندې ولاړ واوسېږي، تکړه واوسېږي. که بیرته افغانستان ته راتلې، که هلته اوسېدې، خو یعنې تګ راتګ دې کېده، آزاد به یې، د چا قیوداتو لاندې به نه او نه به هم انشاءالله د ژوند دا ستونزې او کړاوونه چې کوم اوس دي دا به هم بیا ادامه نه پیدا کړي. نو دغه یو څو مهمې خبرې وې چې ما تاسو سره شریکې کړې. هغه ورونه چې په دې پروسه کې انشاءالله کامیابیږي هغوی ته موفقیت غواړم. الله جل جلاله دې زمونږ دا وطن کې نور هم پرمختګ او د ښه د خوشحالۍ خبرونه نور هم زیات کړي.